غټ سړی هغه غټ دی چې په خپلو اخلاقو سره غټي. انسان ګورې په کردار سره غټیږي، په تکبر سره څوک نه غټیږي. لقمان حکیم خپل زوی ته نصیحتونه کړي. قرآن کې الله بعض نصیحتونه را نقل کړي دي. یو پکې دا ولا تصعر خدک للناس، او خلکو ته به د تکبر د لاسه به نینګې د خلکو نه مخ به نه اړي. داسې په تکبر سره دا به تاسو لیدلي داسې نمونې چې کله دې څه غریب ویني، کمزوری ویني، لاس ورسره نه میلاوایي، ګوري ورته نه. او اصل کې یاده کوي دا خبره، غټ سړی هغه غټ دی چې په خپلو اخلاقو سره غټي. انسان ګورې په کردار سره غټیږي، په تکبر سره څوک نه غټیږي. او څنګه چې دا متکبر ته دا خلک سپک ښکاري که نه، دغه شان دې خلکو ته دی سپک ښکاري. نو د مثال داسې دی لکه د غره په څوکه چې یو کس ولاړي او دې خلکو ته کته ګوري او د خندا شیني، دې خلکو ګوري خاندي، یاره دا خلک څه واړه واړه دي وایي. او دې کمقل ته دا پته نشي چې ته هم د کتې نه دقه شان وړکې ښکاري. تا ته چې لاندې نه خلک وګوري ته د غره په څوکه ولاړې، ته ورته څه غټ ښکاري. څنګه چې تا ته هغوی د بلې نه واړه ښکاري، د لاندې نه ته هغوی ته وړکې ښکاري. ته غواړې چې غټ خلک د الله جوړ کړي که نه، په کردار انسان غټېږي، په عاجزۍ سره انسان غټېږي، په خوی سره. هر هغه عالم خلک صفت کوي چې په چا کې عاجزي، یاره دومره ښه سړی. د هر هغه ډاکټر خلک صفت کوي چې پاکې عاجزي، یاره زما خبره واورېده او ښه په اخلاقو ما سره میلاو شو. د هر هغه مالداره، د هر هغه انجینیر، د هر هغه جایداد والا خلک صفت کوي چې هغه کې سړیتوب وي او پاکې عاجزي. ګنې ستا په ډاکټرۍ زه څه کوم او ته متکبر یې، ستا په علم باندې به زه څه وکړم او د علم تا کې عاجزي را نه وسته، ستا په جایداد زه څه کوم، ته خو یې ماله خو نه راکوي، ته بیا تکبر وکړې. نو که غواړې چې ته غټ شې او که غواړې چې تا نه الله ربالعزت غټ سړی جوړ کړي، نو هغه انسان په کردار باندې غټېږي، په خوی او په اخلاقو باندې انسان غټېږي. الله دې موږ ته دا نصیحت، الله دې دا صفت موږ ته نصیب کړي. الله دې موږ د تکبر او د لویۍ نه لرې وساتي، او الله ربالعزت دې په موږ کې عاجزي راولي.